د یو ورو سوال کړی وی باز خلک وی ما خو خپل کوشش وکړو او باقي کار په الله دی. دا خبره صحیح ده او که نه وایي؟ تاسو وایي ولې صحیح خبر اوس دې کې ټول غلط دی خو دا څومره عام استعمالي تاسو چې چاته نصیحت کړی چې ستا خبره غلطه ده عام دا ټکي استعمالي که نه ورور موږ خپل کوشش وکړو باقي کار به څوک کوي الله به کوي دا عبارت غلط دی ته الله په دویمه مرحله کې کو ابتدایي کوشش به زه وکړم بنیاد به زه کېدم باقي کار به څوک کوي الله کې مړه ته به څه بنیاد کېدي بنیاد یې ښودو والا څوک دی الله دی نو ته به داسې وې وروره د الله په توفیق سره زه به کوشش کوم زما چې څومره اوس هغه منډه به وهمه او کار کوونکی څوک دی الله دی دا صحیح ده خو بیا هم دا وایم اکثر ملګري چې دا عبارت وایي هغوی دې نه خبر هم نه وي چې څه وایم او د هغوی مطلب هم دی مطلب یې ګوره ښیي خو هغه پوه نه دي په دې د هغوی مطلب هم دی چې مونږ خو دغه لږې منډې وو نور بنیادي کار د چا په لاس کې دی الله په لاس کې مطلب یې دا دی خو تعبیر یې صحیح نه دی تعبیر یې غلط دی نور ګوره مونږ دا نه وایو چې دا خو عام مسلمانان دا عقیده ده د هغوی نو د هغه مطلب دا دی چې مونږ به خپل کوشش وکړو باقي کار د الله دی یعنې مونږ به هغه څه وکړو چې څه لږ ډېر مونږ کولی شو نور اصل مسله د الله په لاس کې خو دا غلطه ده چې موږ خپل کوشش وکړو باقي کار به څوک کوي الله به کوي یعنې ما مسله سټارټه کړه مخې ته به الله پوره کوي دا غلطه ده والله اعلم